السلام علیکم. زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. دغرنګې په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس د 1000 نه زیات نوي مریضان ریکارډ شوي دي. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 33 کسان نور ووژل. په جنوبي وزیرستان کې د سکیورټي فورسز په چیک پوسټ باندې دهشتګردو حمله کړې ده چې په نتیجه کې د پاک پوځ 4 ځوانان شهیدان شوي دي. په تیرو 3 ورځو کې د بجلی قیمتونه 3 ځله زیات کړی شوي دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د ملک د ترقۍ دپاره د طویل المیعاد منصوبه بندۍ ضرورت دی. پاکستان په وچو په اوبو کې د خپلو اهدافو د نښه کوونکي میزایل بابر کامیابه تجربه کړې ده. د سینټ د انتخاباتو دپاره د پیپلز پارټۍ د جمعیت علماء اسلام او د پی ټي آی د امیدوارانو نومونه مخې ته راغلي دي. د وزیر اعظم عمران خان معاوني خصوصي عثمان ډار د خپلې عهدې نه استعفا ورکړې ده. د ټټا سره نږدې په غر کې د کویلې د کان د راپریوتو په نتیجه کې 4 کانکن مړه شوي دي. په لاهور کې د نوي جوړېدونکي جومات د ګنبد د راپریوتو په نتیجه کې 3 کسان مړه شوي دي او نور ګڼ ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې د کسټم اهلکارو د وچې میوې په پونو کې بحرین ته د منشیاتو د سمګل کولو کوشش ناکام کړی دی. وایي چې د دې منشیاتو قیمت د 4 کروڑو روپو نه زیات دی. سند های کورټ په کراچۍ کې په 2018 کې د برتي شوي 1400 نه د زیاتو ویکسینیټرز برتیانې غیر قانوني ګرځولي دي. پی ټي سی ایل ګروپ په اسلام آباد کې د 5G ټیکنالوژي محدوده کامیابه تجربه کړې ده. د ریډیو او ټلویزیون د مشهور اداکار قاضي واجد 3 کلیزه نن ونمانځلې شوه. امریکایي صدر جو بایډن د چین خلاف په حکمت عملی باندې د نظرثانۍ دپاره ټاسک فورس جوړ کړی دی. ترکی د امریکې د پابندو باوجود د روس نه د میزایلو د اخیستو د سلسلې د جاري ساتلو اعلان کړی دی. محمد رضوان د خپل شاندار بیټینګ په ذریعه باندې مختلف ریکارډونه مات کړي دي. د پاکستان قومي کرکټ ټیم به د اپریل په میاشت کې د جنوبي افریقې دوره کوي. په پیسیل کې د شرکت د پاره د بارملکی لوبغاړو پاکستان ته د راتګ سلسله شروع شوې ده. نن یو ځل بیا د ملک د نورو حصو په شانتې په خیبر پښتونخوا کې موسم خشک پاتې شو.
او اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 33 کسان نور وژلي دي. دغه رنګې په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 1299 مریضان ریکارډ شوي دي. د سرکاري اعدادو شمار مطابق په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 15280 ټیسټونه شوي دي. دغه رنګې په ملک کې د کرونا وایرس د ټولو ټیسټونو شمیره 3,80,830 شوه. په عمل کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 15,80,363 ته رسیدلې ده. د ISPR مطابق په جنوبي وزیرستان کې د سکیورټي فورسز په چیک پوسټ باندې دهشتګردو حمله کړې ده چې په نتیجه کې د پاک فوج 4 ځوانان شهیدان شوي دي. بل اړخ ته سکیورټي فورسز دهشتګردو ته خوله ماتونکی جواب ورکړی دی. په تیرو 3 ورځو کې د بجلۍ قیمتونه 3 ځله سیوا کړی شوي دي. په آخري ځل د بجلۍ د یونټ قیمت 5 پیسې کم 2 روپۍ سیوا کړی شوی دی. دغه رنګې د بجلۍ د یونټ قیمت له 14 روپو او 38 پیسو نه 14 روپو او 33 پیسو ته رسیدلی دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې ملک د 15 کالو د پلانینګ په نتیجه کې نشي جوړېدی. د زیاته کړه چې د ملک د ترقۍ لپاره د اوږد مدت د منصوبه بندۍ ضرورت دی. دا خبرې په لاهور کې په جیلانی پارک کې د میوې د ځنګل د منصوبې د افتتاح په موقع باندې تقریب ته د وینا په دوران کې کړي دي. د راغلو اطلاعاتو مطابق پاکستان په وچه او اوبو کې خپل اهداف په کامیابۍ سره د نښه کوونکي بابر میزایل کامیابه تجربه کړې ده. وایي چې د دې تجربې په دوران کې د میزایل خپلې نښې په کامیابۍ سره ویشتلي دي. د سینټ د انتخاباتو دپاره د کاغذاتو نامزدګۍ د جمع کولو سلسله شروع شوې ده. په دې لړ کې د جمعیت علمای اسلام، پیپلز پارټۍ او د PTI د امیدوارانو نومونه مخې ته راغلي دي. د وزیر اعظم معاون خصوصي عثمان ډار د خپلې عهدې نه استعفا ورکړې ده. دی به د NA 15 د ضمني انتخاباتو په انتخابي مهم کې د حصې اخیستو نه پس یو ځل بیا د خپلې عهدې حلف اخلي. د ټټا سره نږدې په غرایزه علاقه کې د کویلې د کان د راپریوتو په نتیجه کې 4 کانکن مزدوران مړه شوي دي. په لاهور کې د یو نوي جوړېدونکي جومات د ګمبد چھت راپریوتی دی چې په نتیجه کې 3 کسان مړه او 8 نور جوبل شوي دي. د کراچۍ په هوایي اډه باندې د کسټم اهلکارو په یو کارروایۍ کې بحرین ته د وچې میوې په پوڼو کې د منشیاتو د سمګل کولو هڅه ناکامه کړې ده. وایي چې د دې منشیاتو قیمت 4 کروړه او 10 لکه روپۍ جوړیږي. سند های کورټ په کراچۍ کې په 2018 کې د 1402 ویکسینیټرز برتی غیر قانوني ګرځولې ده. دی برتی شوي ویکسینیټرز په ټیسټ کې 80 یا 80 کمې نمبرې اخیستې وې. PTCL په اسلام آباد کې د پایوجي د ټیکنالوژي محدوده کامیابه تجربه کړې ده. دا په پاکستان کې د پایوجي اولنۍ تجربه ده. د تخبې په دامانیکو یونین کونسل کې د مسلم یوت وینګ تنظیم سازي مکمله شوه. په دې لړ کې په اسلم کلي کې د مسلم یوت وینګ یو اجلاس وشو. اجلاس ته د مسلم یوت وینګ ضلعي صدر ثاقب علي خان، شاه خالد، شفیق احمد او نورو وینا وکړه. نن د ریډیو او ټلویزیون د معروف اداکار قاضي واجد درېمه کلیزه ونمانځلې شوه. خدای بخلې 3 کاله اګاهو په دې ورځ باندې د دې نیمګړې دنیا نه رخصت شوی و. نوی امریکایي صدر جو بایډن د چین خلاف په حکمت عملۍ باندې د نظرثانۍ دپاره ټاسک فورس جوړ کړی دی. ترکی د امریکې د پابندو باوجود د روس نه د میزایلو د اخیستو د معاهدې د جاري ساتلو اعلان کړی دی. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه.
قامي کرکټر محمد رضوان د جنوبي افریقې خلاف د T20 سیریز په میچ کې د سنچرۍ په جوړولو باندې ډېر ریکارډونه ټوټې کړه د په T20 میچ کې د جنوبي افریقې خلاف 104 رنزونه جوړ کړي دي د په T20 میچ کې د سنچرۍ جوړونکی د پاکستان دویم بیټسمین وګرځېد پی سی بی د جنوبي افریقې د دورې دپاره د پاکستان د قامي کرکټ ټیم د شیډول اعلان وکړ د پاکستان قامي کرکټ ټیم به د اپریل په میاشت کې د جنوبي افریقې دوره کوي په پی سی ایل کې د ګډون دپاره د بارملکي لوبغاړو پاکستان ته د راتګ سلسله شروع شوې ده اوس ګورو د موسم حال نن یو ځل بیا د ملک د نورو حصو په شانتي په خیبر پښتونخوا کې موسم خشک پاتې شو د یخنۍ په زور کې در ډېر حده پورې کمی راغلی دی په راروانو 24 غنټو کې په اسمان باندې د ګورو وریځو د راخورېدو پیشنګویي شوې ده بل اړخ ته په پوره خیبر پښتونخوا کې او د ملک په بعضې نورو علاقو کې لږ ساعت وړاندې د زلزلې زبردستې جټکې محسوس کړی شوي دي خلک د کورونو نه بهر راووتل او په زوره یې کلمې ویلې خو په الحال د جاني او مالي نقصان اطلاعات نه دي راغلي د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ د ټلۍ په بټن ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ